السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ګرانو دوستانو، تاسو اس کیو ټیک چینل ګورئ. دوستانو، زه تاسو ته نن درخوایم چې څرنګه کولی شو د یوټیوب څخه مکمل یعنی فول کورس یا یو مکمل ویډیو پلی لیست څرنګه ډاونلوډ شو. مثال دغه پورته تاسو پلی لیست چې ګورئ په دغه کې 180 ویډیوګانې دي. مثال زما د اډب پریمیر پرو ټوټوریلز په کار دي، نو په دغه کې مکمل کورس دی، نو دا 180 ویډیوګانې دي. دا اوس زه غواړم مثال دا ټول زه ډاونلوډ کړم، زما په کار دي، نو زه څرنګه کولی شم دا ډاونلوډ کړم. په عادي حالاتو کې خو نه کېږي که داخل شم همداسې ډاونلوډر ورته انتخاب کوم. مثال ویډمیټ یا کوم بل ډاونلوډر چې وي یوټیوب نه ویډیو ډاونلوډوي، نو هغه نه یو ویډیو به ډاونلوډوم، نو دا خو ډېر وخت نیسي. مثال 180 زه په 3 ورځو کې نشم کولی. دوستانو، دا یو ټریک دی، یو طریقه ده چې په هغه طریقه درته ښایم چې تاسو کولی صرف په یو کلیک باندې یعنې یو یا 2 کلیکان هلته دغه کېږي. طریقه ډېره اسانه ده، کولی شئ هغې په واسطه ټول ډاونلوډ کړئ. دوستانو، که چېرته تر اوسه پورې تاسو زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی، زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ او خوا کې ورسره زنګ نشان ووهئ. زنګ نشان ګټه به دا وي چې کله موږ تاسو ته آینده نیکسټ ویډیو چې هر شي په باره کې جګوو، نو تاسو ته به زر تر زره د هغې نوټیفیکیشن میلاویږي. نو راځئ ویډیو شروع کوو. دغه دوستانو تاسو ګورئ دغه اپلیکیشن چې اول به هغه لینک مې درکړی هغه به ډاونلوډ کړي، بیا هغه نه وروسته چې کله هم ډاونلوډ کړي انسټال کړي، دا بره کله دې ته راغلی دی ویډیو ته ګورئ. دغه 3 ډاټ چې ښکاري دی کونج کې، دغه 3 نقطې چې دغه 3 نقطو باندې به کلیک کړئ، هماغه دلته شیر بټن ده، دغه شیر باندې به کلیک کړئ. چې کله کلیک لوډینګ کوي او منتظر اوسئ چې دغه راشي، هماغه اپلیکیشن ته ډاونلوډ کړئ، دغه په هماغه باندې به کلیک کړئ. د باندې چې کله کلیک یو شیبه انتظار کوئ، دا لوډینګ کوي. کله چې دې لوډ تکمیل شو، دوستانو د دې اپلیکیشن بای ډیفالت ډاونلوډ یعنې 100 څخه زیات نه وي، یعنې 100 نه همیشه 50 نه هغه ډاونلوډوي، خو 100 نه چې کله زیات وي نو بیا تاسو دغه پوښتنه کوي چې 100 نه زیات کوي، دغه دی 100 دي، ما ورته 180 کړی مکمل فول ډاونلوډ کړي 180. دا به 180 کې هغه څخه وروسته بیا لاندې فارمټ یعنې ریزولوشن دی، یعنې ویډیو په کوم ریزولوشن کې ډاونلوډوي، HD ډاونلوډوي، SD ډاونلوډوي، یا هغه تاسو پرې لري. HD مصرف در باندې به MB ډېر مصرف کوي. همداسې نور لاندې راځو انټرنل سټوریج، یعنې مثال کوم ځای کې دا ډاونلوډ سیف شي هغه باندې کلیک کړئ، فولډر ورته انتخاب کړئ، کولی شئ یو فولډر کې وښایاست چې په دغه فولډر کې شي یعنې ډاونلوډ شي. دا به چوز کړئ، دې نه بیا بل لاندې دی دوستانو ډاونلوډ اپشن، او ډاونلوډ اپشن باندې کلیک کړئ او نور ډاونلوډ به ستاسو شروع شي. یو شیبه وروسته یعنې یو دقیقه 2 دقیقې وروسته لوډینګ کې هغه شروع کېږي. دوستانو، که چېرته کومه پوښتنه لرئ، کومه غوښتنه لرئ دوستانو، د همدې ویډیو کمنټ کې راته پرېږدئ. او دوستانو، که چېرته بیا هم زموږ چینل هم نه وي سبسکرایب کړی، بیا هم سبسکرایب کړئ او خوا کې ورسره ګونګړي نشان ووهئ چې آینده کوم تاسو ته نیکسټ ویډیو جګوو نو تاسو ته ژر تر ژره به نوټیفیکیشن میلاویږي. بای.